مایله خیر خیر کنه؟ خیر دی څنګه چلې څه کوې بس یاره مازدیګری دی داسې رووتم ما یو مزل مزل به ولوستم پښتو دا بوک مې راواخیستو دته اوس ګورې خلک کوم ځای ته ورسېدل خلک لاړه سپوږمۍ ته وختل ته په پښتو پسې نښتې چېرته انګلیش یې زده کړه دغه وکړه انټرنیشنل لینګویج دی په هر ځای کې سب په کار راځي نن سبا شانه دی ټیک وایي انګلیش یې زده کړه ستا لایف چې کوم دی ستا دی کې انګلیش په کار راځي چې کله ته یو انټرویو له ورشي نو تا نه په انګلیش کې به ستا نه کوېسچنې کوي انګلیش کې به تا سره خبرې کوي نو تا له پکار دی چې ته انګلیش یې زده کړې ګوره دا مونږ چې درته وایو دا په دې عمل وکړه انګلیش یې زده کړه انټرنیشنل لینګویج دی سبا چې ته بار ملک هم لاړ شې هلته ستا انګلیش په کار راځي هلته ستا پښتو په کار نه راځي داسې خبره ده که نه زمرود وایي چې مونږ نورو ملکونو ته سوچ وکړو نو هغوی خپله ژبه خپل لینګویج هغه پېژندلی دی او هغې سره یې مینه کړې نو هله انټرنیشنل شوي او د پښتو یو مشهور شعر دی وایي که نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی او خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو زه تاسو ته دا نه یم اسماعیله چې تاسو انګلیش مه زده کوئ چاینیز مه زده کوئ نورې لینګویج مه زده کوئ زده کړئ هغه مې زده کړئ هغه هم یو ذریعه ده زموږ د لایف د تېرولو خو خپله ژبه نه ده دې سره هم مینه کول پکار دي دا هم سټډي کول پکار دي دې کې چا چا کار کړی دی چا چا پکې ستړي کړي دي او بل موږ له پکار دي چې موږ د خپلې ژبې سره مینه وکړو که تاسو نورو ملکونو ته خیال وکړئ امریکا ته هغوی چې پاورفول شوي هغوی د خپلې ژبې سره مینه کړې ده موږ هم پکار دي چې موږ پښتانه راټول شو په خپله ژبه باندې شرم نه محسوسوو په دې کې لیک سیوا کړو لیک وکړو موږ د خپلې ژبې سره مینه ونه کړه زموږ دا ژبه به ختمه شي مړه به شي هلکه د ده په دې خبره کې هم وزن شته ها بلکل یار موږ خپله ژبه هېرول نه دي